ته روړه ماله ما چیلنج کې کنه زه ستا چیلنج اکسپټ کوم یاد ساتئ ټولو خلکو ته دا چیلنج دې رانو ګټه که نه نوم خو به د خان بابا ځان سره وړې ځکه چې ما کې خو دغه طاقت دی او چې طاقت زمانه لړ که نه نو بیا ړو خان بابا شته نه نو زه چې ما بیله نو د خان بابا نوم خو لړ خو د سرې به 5 लाख روپۍ انعام هم دله در کوم دا مې سره واده 5 लाख روپۍ انعام هم در کوم حکومت نه وګټنو سبي السلام علیکم ملګرو زم حکمت جان د حکمت جان افیشل پیج نه تاسو سره مخاطب یم ملګرو امید لرم چې ټول ملګري باروغه او جوړي او د جون په مزو کې وي ملګرو د یو ورځ نه په فیسبوک باندې دا ویډیو ډیره وایرل روانه ده چې زیشان خان بابا له چیلنج ورکړو او چیلنج دا ورکړو چې چیرې تا چیلنج وګټلو نو ته چې سوې زه منم او چیرې ما وګټلو نو چې زه سویم دا به ته منې دا خو مونږ تاسو ټولو ته پته چې خان بابا څومره چیلنجونه ګټلي دي او څومره خلکو نه یې ګاډي ایسار کړي دي دا ډېر خلک دا وایي چې دا فیک دي او څوک وایي چې دا ریل دي چې خلکو نه ګاډي ایساري او دا چیلنجونه وګټي څوک وایي چې ریل دي او څوک وایي چې فیک دي خو زمونږ په خیال دا ریل دي او بله دا زیشان خان او خان بابا خو ډېره ښه ملګرتیا وه تاسو په دا ویډیوز کې اورېدلي به هم وي چې خان بابا ورته وایي چې تا خو زما سره 4 کال نه دوستي وه تا ما ته په موبایل ویلي وه چې څه مخامخ دې څه ویلی راغلی به وایي ما ته به دې ویلي وایي خو تا چې اوس چیلنج کړی نو اوس سوشل میډیا باندې سره خیر دی مقابله هم وکړو ستا چیلنج به زه اکسپټ کړم نو خان بابا ورته ویلي دي چې که چا تا چیلنج وګټلو نوم خو به دا خان بابا والا هسې هم ځان سره وړي چې ما خان بابا له چیلنج وګټلو خو هغې سره سره به زه تاله 5 लाख روپۍ انعام هم در کوم نو ملګرو تاسو د خان بابا خبرې واورئ د زیشان خبرې واورئ د هغې نه پس بیا په خبرې اترې کوم زه درته وایم چې تا ډېر چیلنجونه کېښودل ما سره داسې څه چیلنج کېده او بیا په هغه ټایم پته لګي چې دا چیلنج ته ګټې او که دا زه ګټم چې دې وګټو رانه چې څه جرم وی او څه سزا راکې زه بیا منم او که مې وګټو درنه نو چې بی زه درته په هغه ځای بیا څه ویمه نو هغه به کې دا زه تاله یو چیلنج در کوم چیلنج تم د دې مردان خاورې موږ در باندې فخر کوو خلکو ته په پته دا زیشان دی درې څلور کالو شو د سره زما ملګرتیا وه کال نیمو شو د رابطه نه ده کړې نو دې اوس ما ته په سوشل میډیا راغی او دې ماله چیلنج راکوي زیشانه هر کس ماله چیلنج راکوي په هغې مې دونه پروا ځکه نی چې هغې سره مې تعلق نه صرف د سوشل میډیا خبرې تا سره مې دوستي وه او تا زړه ګزار کړی داسې به راغلی وي چې څه دې ویلي ما به دله داسې جواب در کړی اوس چې راغلی په سوشل میډیا نو زم دله په سوشل میډیا راځم او ښه کولیا مې درته ویم چې زیشانه چې څه چیلنج ته روړې زه ما ته مه وایې چې زه دې چیلنج کوم او داسې او هغسې بس روړه کیمرې روړې هر څه روړې زه د دنیا طاقتور سړی یم الحمدلله دنیا زه به درته دا نه ویم چې یو ماله دا او ماله هغه چې ستا په دې زړه څه مرضي ته روړه ماله ما چیلنج کې که نه زه ستا چیلنج اکسپټ کوم نو یو خبره ته کوم د پیریانو کور ته ریکاڼي وویشته او جړوم به د زیشانه داسې دې اوس نه پرېږدم یو خبره راته اوس بله وکړه بس چیلنج دې رانو ګټه که نه نوم خو به د خان بابا ځان سره وړې ځکه چې ما کې خو دغه طاقت دی او چې طاقت زمانه لړ که نه نو بیا ړو خان بابا شته نه نو زه چې ما بیله نو د خان بابا نوم خو لړ خو د سرې به 5 लाख روپۍ انعام هم دله در کوم دا مې سره واده 5 लाख روپۍ انعام هم در کوم حکومت نه وګټنو څه به چې ما د نه وګټنو څه به زه خو دې ګوره بیا په اسانه نه پرېږدم یو خبره ته کوم ملګرو تاسو دا ویډیو وکړه چې خان بابا ورته ویلي دي چې زه به تاله چې تا چېرته چیلنج وګټلو زه به تاله 5 लाख روپۍ انعام هم ورسره در کوم نو دا چیلنج به اوس په سوشل میډیا باندې راځي او ډېر خلک به د دې نه خوند اخلي ډېر داسې چیلنجونه به تاسو ډېر داسې چیلنجونه به تاسو کتلي وي چې هغه خان بابا ګټلي وي خو دا خان بابا په شک کې وي خو الله دې وکړي چې که هر یو یې وګټي که زیشان یې وګټو که خان بابا یې وګټي پکار دی چې دو دا کمې روپۍ چې دي 5 लाख دا غریبانو له ورکړي مدرسو له ورکړي داسې ډېر بې وسه خلک شته هغوی له یې ورکړي او بله ملګرو دا مینس خبره ده چې کوم مایکونو والا چې دي دا خان بابا له ورشي او خان بابا ته یوه داسې خبره وکړي چې خان بابا په غوسه شي او هغه اوچت کې صوفه کې ولي او میک هم ترې وغورځوي دا خو موږ ټولو تاسو ته پته ده چې دا فیک دي دا صرف ورشي د خپل چینل مخکې کېدلو دپاره دا کاتې کوي لکه میک ته واخلي او اوچتې کې په صوفه کې ورغورځوي دا ټول د دې کس چینل دپاره کوي خان بابا هېڅ هم نه وي خان بابا ته په خپله دا میک والا ورته ووایي چېرې مړه ما داسې کار را سره وکړه چې دا ویډیوز وایرل شي نه ته خپل همت پې ته به ورغلی وې خان بابا نه به دې همداسې انټرویو اخیستې وه هغه خو تا له جوابونه درکول خان بابا خو هر چا له هر یو میډیو والا له هر یو مایک والا له هغه انټرویو ورکوي خو دا خو د میک بې ادبیه تاسو ورشه ورته ووایئ چې ما نه میک واله او هغه رانه واخله وغورځوه او ته میک
ته ما اوچت کا په دې صوفا کې مې وغورځوه نو دا خو د میک بېدبي ده تاسو خو خپل ځان ورل کېدو لپاره دا مه کوئ او بله دا خامبانه مې هم دا ریکویسټ چې مهرباني وکړه چې داسې څوک خبره درته کوي که نه نو تاسو ورته دا خبره مه کوئ چې یاره تاسو زه اوچت کړم که نه لکه هغو تاسو ته ووایي که نه چې یاره که زه به ورته داسې خبره وکړم او تاسو بیا ما اوچت کړئ او صوفا کې به مو وغورځوئ او داسې به وکړئ میک به رانه والئ نه دا خیر دا تاسو مه کوئ دا سره تاسو د خلک ډېر هم دغه کېږي چې یاره دا میک بېدبي وکړه نو انشاءالله موږ امید ده چې تاسو به دا چیلنج ګټئ نو ملګرو تاسو دا ویډیوز د شرم د ویډیو مې درته جوړه کړه تر بلې ویډیو پورې مال او زما کیمرمین له ما کې اجازه الله